السلام علیکم ګرانو دوستانو. د شهوت مربوط ناروغي او علاج. شهوت اول راځو موږ چې د جنسي رابطې شوق او د شهوت تر مابین تاسو ته موږ معلومات درکو. دا د جنسي رابطې شوق راپارېدل یعنی د خارجي محرک خارجي شي سره لیدل یا تماس پیدا کول او تاسو جنسي خواهش راپورته کېدل. دغه تماس نیول ته موږ جنسي رابطې شوق وایو او دغه چې راپورته کیږي یو شی ستاسو څخه تاسو یو څه غواړئ دا ته شهوت ویل کیږي. راځو موږ د شهوت ناجوړۍ پر دوو بخشو باندې ویشو. مخکې له دې چې د شهوت ناروغي په دوو برخو باندې وویشو، یوه مهمه موضوع درته وایو، هغه دا ده چې د نه شهوت مشکل په نارینو کې 5% یعنې 5% نارینه د نه شهوت مشکل لري، خو 22% ښځې د نه شهوت مشکل لري. دا څېړنې سوي دي. راځو شهوت دوه حالته لري. نه شهوت یعنې د نه شهوت ناروغۍ دوه ډوله ده. یو موقتی نه شهوت درلودل دی او یو جامع نه شهوت درلودل دی. راځو موقتی نه شهوت درلودلو باندې خبرې کوو. بعضې وخت نارینه وایي زه د شهوت مشکل لرم، شهوت مې نه راپارېږي. ښځه هم وایي شهوت مې نه راپارېږي، زړه مې نه غواړي جنسي رابطې ته. راځو څنګه کولی سو چې دا معرفي کړو چې موقتي جنسي شهوت څه شی دی او څنګه کولی سو هغه راوپاروو. موقتي شهوت نشتون داسې دی چې میرمن دې زړه ده، میرمن دې آرایش نه کوي، میرمن دې توجه نه درته کوي. په زاړه ځای کې هر وخت جنسي رابطه نیسي، یو توس لري، یو نالچه لري، یو بالش لري، بس په دغه ځای کې ګرد عمر جنسي رابطه نیسي. دا د جنسي رابطې د خرابوالي سبب کیږي. درې علتونه دي چې د موقتي نه شهوت سبب کیږي. یعنې دغه درې عبارت دي د واده شخړې. د واده شخړې یعنې میړه او میینه یو د بل سره جنګ کوي، د مینې نشتون یې په منځ کې، ښه روابطې نه لري، ښه مسلسل خبرې نه سره کوي، یو بل ته مینه نه ورکوي. لکه دا زما دوهمه نکاح، زما دوهمه نکاح کې زما میړه زما سره خبرې نه کولې، ما ته یې ارزښت نه راکوي د یو ښځې. کله چې ما دا احساس کړل چې زه دته ارزښت نه لرم، دته به ما خبرې وکړلې چې ولا دا ژوند دغسې کېږي، دا به ما ته ویل ډېرې خبرې مه کوه بېداسه، ما ته خوب راځي، همیشه به درته خوب ورتلی. نو دغه بې توجهي ونه یو شی چې په د نه شهوت علت کیږي په نارینه او ښځو کې، هغه د واده شخړې دي. د واده شخړې عبارت دي د ناسالمو روابطو څخه. دوهم وایي د جذابیت نشتون. ګورئ دا د جذابیت نشتون د نه مینې په معنا نه ده. بعض وخت موږ خپل د میرمنې سره یا د میړه سره ډېره مینه لرو، خو دا جذابیت یې راته خراب سي. جذابیت څنګه منځته راځي؟ یعنې باید تاسو خپل کوشش وکړئ خپل میړو یا ماینې ته جذابیت ولري، ښایسته کالي واغوندئ، یو ښایسته اکټ وکړه، ځان پاک وساته، منظم واوسېږه، یو تحفه راوړه. دغه شان جذابیت ډېروي. او دریم چې دی عادي او تکراري جنسي رابطه، یعنې په جنسي رابطه کې تنوع نه وي، شکلونو ته تغییر نه ورکوي. که تاسو احساس کوئ چې د شهوت مشکل لري، د شهوت ناجوړي لري، دغه درې شیان چې زه تاسو ته وایم دغه درې مشکلات نه لري، نو بیا موږ تاسو ته وایو چې تاسو د جامع شهوت نه درلودلو مشکل لري، یعنې جدي مسئله لري. خو که چیرې دغه درې مسایل چې یو د واده شخړې دي، یعنې غلط روابط دی، یو د جذابیت نشتون دی، او یو د عادي او تکراري رابطې علت دی چې تاسو ته د شهوت نه راځي. دا چې شهوت نه راځي یعنې روابط مو خراب دي، یا مو جذابیت د منځه تللی دی، او یا هم ستاسو د رابطه کې تنوع نشته، همیشه یو رقم جنسي رابطه برقراروي په یوه ځای کې. د دې علت دا دی چې تاسو کوشش وکړئ خپل روابط سم کړئ. د روابط ښه رابطې اصول مې په تېره ویډیو کې تاسو ته وویل چې تاسو باید څه وکړئ. ښه رابطه ساتل یو دا دی چې وخت شناسه واوسېږئ، په کوم وخت کې څه کمه خبره کوئ، ژوند کې ګذشته پرېږدئ، په حال کې ژوند وکړئ او راتلونکي ته هدف وټاکئ، بخشش وکړئ، همیشه خپل ژوند ملګري ته یو څه ورکړه. د اخیستلو په حالت کې مه اوسېږه، مه وایه چې منظر ما ټوله زما څه به ته راکوې، ته هم کوشش وکړه یو څه ورکړې. بل ښه اورېدونکی واوسېږئ او بل نابالغ ذهن څخه ځان راوباسئ، بالغ سئ.
نو دا به ستاسو روابط سم کړي. دوهم مشکل د جذابیت مشکل دی. د جذابیت مشکل په د نه شهوت علت کېدلی سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د ژوند ملګري ته جذابه واوسېږئ، ښایسته کالي واغوندئ، ښه ځان جوړ کړئ، ښه توجه وکړئ، په ځای کې تغیرات راولئ. چپرکټ همیشه په خونه کې یوه طرف ته پروت وي، چپرکټ ته بلې خوا ته راواړوه. د خونې په ډیزاین کې تغیر راوله، د چپرکټ د روجایي کې تغیر راوله، خونې ته یو نوی ګروپ راوله. ځان ښایسته که، میک اپ وکړه، نارینه دې ښایسته کالي واغوندي، عطر دې ووهي، جذابیت بېرته منځته راځي. او بل عادي او تکراري جنسي رابطه، همیشه کوشش وکوئ تکراري جنسي رابطه ولرئ. کوشش وکړئ په جنسي رابطه کې شکلونو ته تغیر ورکړئ، ډولونو ته تغیر ورکړئ، نو تاسو به ښه جنسي رابطه لرئ. راځو بله موضوع، جامع شهوت نشتون. ګورئ ما تاسو ته ویله چې د شهوت نشتون دوه ډوله دی، یو موقتي دی، یو جامع یعنې همیشه موجود دی. دغه موقتي درې ډوله درلودله چې یو د غلط روابط و، یو د جذابیت نشتون و، یو تکراري جنسي رابطه وه چې ستاسو شهوت نه راپاروي دغه شیان. خو راځو یو بیا طبعي مسایل دي. طبعي مسایل چیش دي چې جنسي رابطې د نشتون د شهوت د نشتون سبب کیږي. یو چې دی ډېر قوي دلیل یې ژور خفګان دی. ژور خفګان د دې سبب کیږي چې ستاسو د شهوت کمښت راسي. د دې دپاره چې تاسو خپل د ژور خفګان درملنه وکړئ، تاسو باید روانشناس ته مراجعه وکړئ. روانشناس به تاسو و سایکیټریست ته معرفي کړي. تاسو باید په منظم توګه خپل د ژور خفګان دپاره دوا وخورئ. که دوا ونه خورئ نو دا د دې سبب کیږي چې ستاسو جنسي رابطه خرابه وي. بعض وخت په ژینیټیک توګه موږ رواني ستونزې خپل د مور او پلار څخه اخلو، لکه د بایپولر نه جوړي، لکه ژور خفګان، دا په ژینیټیک توګه بعض وخت موږ ته راځي. نو تاسو د دې لپاره کوشش وکړئ مسلسل توګه دوا وخورئ تر څو ستاسو د نه شهوت مشکل حل سي. او بل د سروتونین دواوی چې د رواني ستونزو دپاره کاریږي، دغه دواوی چې تاسو کاروئ د جنسي ناروغۍ سبب مو کیږي. او بل په نارینو کې د تستوسترون هورمون چې کم ترشح کیږي نو د نشاوت سبب کیږي. د دې علاج دا دی چې د تستوسترون هورمون تاسو ته درکول سي، یا د دوا په توسط یا د پیچکاري په توسط. خو دا ډېر یو خطرناکه مسئله ده. بعضې وخت د سرطان سبب کیږي. کله چې تاسو غواړئ د تستوسترون هورمون خپل ځان ته منظم کړئ، دوا یې وخورئ، باید تاسو یو ډېر تکړه متخصص ډاکټر ته ولاړ سئ تر څو هغه په منظم توګه ستاسو بدن چیک اپ وکړي او بیا ځان ته معلوم کړي چې څومره اندازه باید د تستوسترون هورمون تاسو ته درکول سي تر څو تاسو شهوت نشتون مو صحیح سي. دغه د نارینو اړوندي په ښځو کې داسې یو هورموني څېړنه تر اوسه په دنیا کې نه ده ثابته سوې چې موږ ووایو د ښځې دغه هورمون د جنسي شهوت د نشتون سبب دی. په نارینو کې د تستوسترون هورمون دی، خو په ښځو کې داسې یو هورمون تر اوسه نه دی کشف سوی چې موږ ووایو چې دا د نه شهوت سبب دی. په ښځو کې عموما د نه شهوت موضوع د عاطفي مشکلاتو څخه راځي، یا هم د جذابیت نشتون، یا هم عادي تکراري روابط یې عموما په دا پورې اړه لري. وایي تاسو د دې لپاره چې خپل د شهوت ناروغۍ درملنه وکړئ، همیشه کوشش وکړئ خپل شهوت ارزیابي کړئ چې آیا ستاسو شهوت جامع دی او که موقتي دی. موقتي ته موږ دا ویلی سو چې مثلا روابط مو خراب دي، خپل روابط سم کړئ. جذابیت مو نسته، جذابیت منځته راولئ. عادي روابط ساتئ، ګرد عمر جنسي رابطه یو رقم کوئ، تنوع پکښې راولئ، پوزیشنو ته تغیر ورکړئ. خو که چیرې دا مشکلات نه وي، تاسو احساس کوئ چې نه جذابیت سته، میرمن مې ښه میک اپ کوي، میړه مې ښه ځان ته رسیدګي کوي، موږ دواړه پاک خواپاک یو، عطر و منظم یو، موږ په روابطو کې تنوع هم راولو، پوزیشنو ته تغیر ورکوو، رابطه مو هم ښه ده، ډېر ښه روابط سره لرو، زه میرمنې ته غوږ نیسم، میرمن مې ما ته غوږ نیسي، خو بیا هم جنسي شهوت مشکلات لرو، بیا نو تاسو کولی سئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ او موږ به ډاکټران ستاسو د ژور خفګان درملنه در وکړو، ستاسو به د هورمونو درملنه در وکړو، او دا به تشخیص کړو چې دا د نه شهوت مشکل په څه شي کې دی. مننه چې غوږ مو ونیوئ.